نمی دلبری نه دلداری وکړه نمی دلبری نه دلداری وکړه اسم د ژوند سره خواري وکړه اسم د ژوند سره خواري وکړه نمی دلبری نه دلداری وکړه اسم د ژوند سره خواري وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم. عليك عثمانية كورة خذ افتبطها ده الله نفختها تقول ده سندون راځي ناصاپه وبو بده یوسي چې لابونه دي ما سره په وبو باندې وړي ایمان نه ته ما دونه به غیرتو جنم تیر کو کنه چې وبم نه وړي تاسو سره مې مرچکی ما یو سلا کوله که خپکیږي نه د څه شي سلامات سره کې ما ویل سي بیکار شان زخر بده د نی معلوم چې وی خورم چې ګوره سره ته نو یې په کلی کې غوې ما جوړه شي تاسو څه زخر ته نه معلوم مړه نو دا ستاره کول خبره چې ځان خلک ودی نه هغه چاته وای نه او ځان ولې ودني کار خصب کوا نو ځان بنه ودني والله مرچکی ماما که کار خصب ته میړه کیږي په دې سړک می او دوه گاړو ته ور دانګل ما ویلو به مې وای مړ به مې کې غویراونی او مسیره لدا پستی وخه په لته سکانو باندې والی نور راته سنویل بله مې دا خبره کوله کور نه امرا شړلې ما کزان سره دې چې کار روزګار لا بوتل نو کار روزګار کو تا کو نو ما به ولې د بل ځای نه کسان نه وصل کار ته کم دی کې کومه مرچکی ماما خو نه کوم د شدرون کار نشم کولای په ایمان دی لاس کې مې اډو کې راوته دا وګوره ټول لاس الله رب دا چې خو زمم چې بس پکې ته ملاک یو تا کار مې نه کو سار وختي دغه دروته ما او شل غمونه مې پسر راته ویل جانان څنګه دې ما جانان په نړۍ لیدلی نه دی څنګه به وینه و مورې کوچي دی به ورنه کې زه به خان ساتم خو ځان به جوړوم وړه هلته شیدونه خو راځي ښه هغه ماشوم ته تپوس ماشومه السلام علیکم څنګه ماما خیر برابر ټیک ټاک خاطر دې دا ولې وای څنګه خیر برابر من خبره کوه مې خبره خو به ته وکم ما پیژنې یاره داسې خوږ را باندې لګي یو واته کاله مخکې به چېرته لیدلی وي خوږ به باندې ځکه لکه د ګوړې شربت مې اوس کو ګرمي ده زه نه د ګوړې شربت خبره نه ده خپل تعارف کوه ما سره وایه نو زه خو برته تعارف وکړم زه خو واته کاله پس راغلم او دې کلي ته ته راته خپل تعارف کوه مخکې ته وایه بس ما خو دته ټول مخلوق پیژني ما ټول دنیا پیژني پاکستان کې د ما تپوس کولی شي هر ځای کې ما خلک پیژني ایمان توبه دې رانه ورته ولا پلاره دا راته وایه ته ما څه خپل تعارف وکړه زه خو واته کالې مې سعودي کې تېر کړل اوس راغلم نوې او به دلته مې کور دی نو ما نه د خپل پلار کور ګډوډ شوی دی دغه نوم یې دی د امیر خان امیر خان هغه ششمو والا خو نه دی هغه دی که نه مخکې به اوس یې مچوي اوس یې مچوي ده خو ما خو دله 2 لک روپۍ رالېږلي زه په اپرېشن یې کوم زه ټیک شوی یم نه کله ناکله اچوي اوس کله ناکله زه بیا خو ښه د دې خو سړی اچوي په دې کلي کې د ګرمي ډېره نه ده ګرمي خو ډېره ده هغه دی له خو کنه یخ موسم نه دلته رالی مړه دا پیسې مې جمع کړي 50 لک روپۍ دي مال زه وړوکشن کورکۍ به داسې کوم واده به وکړم د پیسې څنګه دي سوي سمه نه ولې زه دا ما دونه کارونه کولی شو د شیخانو د غټې غټې تختې به هم درته وښیم که ستاسو مخامخ هغه سپېدرانو نه شاته وړوکی شان کور دی حق ستاسو کور دی بس پیدا که ادا زه به سوار شم راځه نه مهرباني نه خفه نه شي پازابوم دی نه مزار ته خبره کوم د شیخانو تختې ما وړی شوې که نه دا پیسې هم زه وړی شم او خولۍ پوټه کې دلته څنګه ګرمي ده خو دلته په سړک انده پسې کې را به اوسه چې ته ګپ لګي خود ګپ لګي تاسو ما د ګپ دا ګپ تاسو ما شته نه نو ته خبره داسې کې دلته ګرمي ډېره ده هلته بیا مسنه څه ګزاره کوي ایسیګان لګېدلي دا الله به دې بوځي دا عمرې له خو به لاړ شي که نه عمرې له دې خدای ثواب وکړه کار له ورنم صحیح ده زه لاړو ښه مهرباني مخامخ سپېدرانو شاته وړوکی کور وګوره حق کور دی بسم الله دې حسن کې برکت واچوه رب ذوالجلال د مرګه پورې ژوندی ساته زه ورغلم ښه دا ورشه ځه هلک خو داسې ناشنا ښکاري پیسې میسې راوړې جوړې بس امیر خان ماما به هم ښه سور کړي ښه والله
ایمان چې د اذان نه لپاره خپل رور د ګران دی دلګه خزه کې او ارسه کې ضرور زمو بار بار ستاسو پلان چې کړی دا رجال ټوکمار په اوسه پورې پیسې پورې دي په اخر باندې خلک وي چې تاسو على يا الله على زما برقة على قطي قحر اختك يا جماعة دارو رشة انكرالي ګورم پکې پیسې پکې څه کنه د ترن کټی لري پکې نه راښوي څه خو پکې شته دی مړه السلام علیکم وعلیکم السلام الک عثمانیه څنګه په منډه ډېر دلته یو سړی دی پیسې رانغستې هغه پسې ورځم چیلې مې په خرڅ نه کوڅه منډه ټوله زما د کولې خو الله دې خوشاله ساته دا خودونه وبوس کړي لکه نار څاروي چې بځا خو چې ما یو په لار وکی کار ما ساته څه کار به دی فوقه پاکه دا خو ګرمه ته لا ډیر وخت دا خو اوس نه لیونی شوی دی دا نه کوله کې ځان دې مړ کې خو پیسې وتښتول پیسې دوی بچیا لکه حاضره لکه سپین جو به جو کې ما ته موږ د پلار پیسې ډېرې دي پیسې ډېرې وي زما خبره ته وکیل کنه څه چل دی اخر خبره مجه کې خان پیسې وتښتول جاله کراوړې خالد مبارک شه تکل راغلی مبارك وكل مجه کې خان بیا په خبرې کو څه پیسې مې وړې 50,000 روپۍ مې وړې عثماني ایماندار یو دا 50 لک روپۍ تخیدم کدی پلار زمانه خوره زولی دله تبه مې په ایماندار ته وایم چې واله بنا راځي آخری وصیت ته کوم دا چې کار وکړه چې دا پړې رې نه کوم ځان دې پانسي کوم ما ورشه لکه پرې دا لک ځان پرې دا مالا على ما أوراني مالا دا راسو وخیجا بارا وخیجا ولتا ولتا وخیجا په ایمان بل ځای کې بازان على خدايا نو على يرورك مزه زما په دې مور او په دې ماما او په دې پلار کې دونه غیرت نشته ستا په مخ کې کور کې د زنانه او د غولو بیلچه دی راغستې ده ما ته وایي دا په ایمان چې د غولو بیلچې دي ماما چې د غولو بیره دي بیلچې نه دي دا وایي بې غیرت تاسو دې پیسې لیدلې راوته مړه ستاسو خو د چندخانه ټول دي چې یو ورخې دی بل ته دانګې چې بل ورخې زه درنه لاړم سړیه مجه کې خان ته راځه د لکان یو بخیل خدامه شران به تاسې چې تا موږ ته لانجه پرېښوته ولاړه شپې دې پرېږدې دا ولې دا ستاسو لانجه ده که دغه کور ته ځئ دا څه کوئ خبره ځان بله چې بله په کور کې دې وینې نه ما زما خپل کور دی دا ستا کور نه دی دا کور نه دی ما رور دي دي پجوچ زپا مخدي خا دا ستا کور نه دی راځئ بچو دا بيجا باندې سره لرونی وای الکه ورا یو خبره ته کومه
دسم دا خلی وامه وره نه ایمان تاسو راځي کور ته ځو دا کور خبرې څه بار نه کوي راځه کم راځه ایمان کرا شو لکه راځه عثمانه نه زما په ایمان اول خزه چې میتاله نه کړی کنه راځه کنه په جرګم لاړم کنه اجنه دي بس دا ځان ته کوو موږ لاړو په کار باندې راشي نه دا پریک راځه پرې دا نه زما ما راځه کنه عثمانه اول خزه تعالی کوم ته ول راځه لوم بيبي راځه خوره دا ماته معلوم دی ته موري تا ته دا ماته معلوم دی تک په پړی خاطر ته یو ډکرا لوګان پراتری چې به ختم شي ویني چې دی وګه شي دا بالا کور ته راځي راځه موري او بجاري خو به لاس را نشم او کلی اعلان وکړه دو پړیخ ماما بے غیرت ماما کلی کې اعلان وکړه نخنی می بجې د شپې یاد کا بچو پشان ګوري بے غیرت انسان ماته معلوم تا ته بچو پشان ښکارې دی ماما ته کور ته واپس راغلی ماړه ستارور پکار دی کنه نخنی می بجې د جنازې اعلان کړه دا خور ما ول خور دی په دې په خېټه کې چې زه وشي ته اوس ګوره چې دې څنګه راځي راځه ان په ایمان در نه ځان چا کپانسی کوم هغه مې ما ټیم دی اوس دونه نه سوکړه کان نه مات کوم څه وکړم